شبنم سبا چې اخري پیپر شي نو هیله به مې ذهن نه تابوت شي. خو ځینې پیټي داسې وي چې د ډېرو د امتحان نه پس شبنم تو د حقیقت په دنیا کې د داسې قسمه بوج او ارمانونو هېڅ حیثیت نه وي. دا نه پته ده خو زما د ډېر زیات لوی ارمان دی چې زه ډاکټره شم. نو مطلب سبا به ستا د ډېډ ارمان پوره شي ها؟ خو زما ارمان لا تر اوسه پورې نه دی. شبنم چې جذبې رښتونې وي او زړونو کې خلوص وي نو ارمانونه په هر حالت کې پوره کېږي. خو زه په دې اړه پوه نه شم چې په دې څلورو پنځو کالو کې تا زما جذبې محسوسې نه کړې شوې. څه چلو شو که ما کې د اظهار کولو جرأت نه وي. شبنم زه ستا د احساس په خاموشه ژبه پوهېږم خو خو څه شاهد د کپل په لحاظ موږ ډېر زیات ښه کپل یو. شبنم زه د غریبي ورځې د تېرو هغه مشال یم چې د مهرونو په فانوس کې نشم بلېدی. زما ډېډي یو کروڑپتی دی. زه به ستا جونګړه په محل کې بدله کړم. شبنم پلیز زه خپل حیثیت نشم هېرولی. خو ته زما لپاره هغه ګلاب یې چې په پاڼو یې شبنم په خپله ځلا فخر. شبنم سبا زموږ لاست پیپر دی که خوښه دې وي په دې ټاپک به بیا کله ډسکشن وکړو ها؟ Okay, as you wish. Thank you. لالا پوره یو میاشت شوه چې شاید بچی مې کلي ته نه دی راغلی. ما یې خبره خشته و پرون به پرچې ختمې شوي کیدای شي نن سبا کې راشي. الله دې د خیر راولي نه. مورې دغه دې راغلم. السلام علیکم ماما جي. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بخیر. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. ښه ده زیه چې د خیره سره راغلی. بچیا پرچې دې ختمې شوې؟ او ماما جي کینې که نه؟ بچي الله دې کامیاب کړه چې د خیره ډاکټر شي نو ټول ارمانونه مې سرته ورسي. مورې بس دعاګانې راته کوه. ښه ده خورې زه به لاړ شم. لالا همیشه رانه دغ کسې لاړ شي اوچې شونډې نه څه وخورې نه څه وڅکې. دا زما خپل کور دی خورې. ماما جي ایثار شه که نه مور مې رښتیا وایي. نه بچیا اوس به لاړ شم. تم ستړی راغلی آرام به وکړې. د خدای په امان. د الله په امان. بچي ته کښېنه زه تاله د خوراک څه بندوبست کوم. نه مورې ډېرې خبرې مې په زړه دي خبرې سره کول غواړم. الله ته زما دا بچی کامیاب کړي. زما وخت او کورس فزیوژن راغلی. شبنم تاسو زه راځم. ښایستې وایه که نه صرف اوس ژوندي راغلی. فرست ډویژن. او تاسو؟ افکورس زما هم فرست ډویژن راغلی. اور خبرې چې ټاپ چا کړی دی؟ شاید ټاپ کړی دی. اوه ښه ډېر ښه. راځه چې بیا هم ورګل لاړ شو که نه؟ نه ته ورشه زه به سبا هم راځم.